دې ټکو موږ تباه او برباد کړو. قیمتي انسان مور ستا د ژوند نه روانه ده، په هغې ځین کتن دی او ته تپوس کوې ده دغه شتي که نه ده کټونه شتي او که نه. بېدینه خلک دوی ګوره داسې موقعو کې ټینګېدی هم نه شي، او که چېرته ټینګ شي نو خبرې هم ټولې صحیح ګډې وډې خبرې خبرې کوي، ټول کارونه یې ټول ګډوډ. ما ته یاد دي وړوکوالی خبره ده، مونږ کلي ته تللي وو، هلته یو کس بیمار و ګاونډیانو کې، او زمونږ والده دې الله وبخي هغه هم هلته ورغلي وو. نو په هغه زنانه باندې ډېره سخته وزن کدن پې او خوا کې ورسره یو زوی ناست دی، نو هغه بار کې سم ته چغې وي کټونه مټونه او د یو شي او بل شي بندوبست کوي، دی هم اوس ناست دی که نه. نو هغه غریبانې څه سخته د دنیا روانه، ته غم د کټونو وړی، غم د دیګونو وړی، تباه و برباد دي شي دا دیګونه. دې دیګونو زموږ د هر څه تباه کړي دي، دیګ او دیګ، دیګ او دیګ، کټ او کټ، صرف شوبازي چې خلک وایي چې بس په مور مینو په پلار مینو پښتو. دې ټکو موږ تباه و برباد کړو. قیمتي انسان مور ستا د ژوند نه روانه ده، په هغې ځین کتن دی او ته تپوس کوې ده دغه شتي که نه ده کټونه شتي او که نه. نو کله چې د بېدینه انسان او کمزوري انسان سره کښېني هغه به یې دا خبرې کوي